الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو السلام علیکم. د پروګرام پښتون غږ سره محمد عمران ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. مینوالو تاسو په دې زموږ په ویډیو کې ولیدئ چې دا شوې وې اوچې شوې کم څه ده چې موږ ونې هم وایو چې هغه ولاړې دي د پاټلۍ په غاړه او سرکاري شوي دي. څوک له ګوتې هم نشي وروړی نه یې څوک والی شي. نو زمونږ دغه حکومت ته یو درخواست کوو، اپیل ورته کوو چې د دې شوو سغمو کې دا ډېرې اوچې شوي دي، بارانونه هم ختمې کړئ او نور هم ختمې کړئ. داسې ټانګوان نه نیسي نور او نه څه پاڼې کوي، خو دغه شانتې اوچې ولاړې دي. نو دغه کوشش ورسره وکړئ چې دا ونې ټولې وخې. دا خو موږ تاسو ته صرف د څښاکوټ د لږې ایریا شوې وښولې چې سم په دې محدود وړوکي شانتې ځای کې دي او ډېر لنډ ځای دی، ډېر وړوکی ځای دی، په هغې کې دونه شوي دي. دا به څونه لا تعداده شوي نورې په نیرونه او په پاټلۍ باندې. او دغه یو شوه پکې داسې هم ده چې خطرناکې دي. دی خو ورسره کچک کورونه دي، که سبا را پرېوتې نو نقصان به وشي، چاته به زیان ورسي، د چا جاني نقصان به وشي. نو دغه هڅه باندې راوتي یو چې تاسو کوشش وکړئ. حکومت ته زموږ درخواست دی چې په دې باندې زر تر زره ایکشن واخلي او دا وچې شوې لر شي. او نن سبا شوه چې کومه ده په 2000 روپۍ پټ ته د دې نه قسمه قسم فرنیچر خلک جوړوي او خلک ورپسې ګرځي چې څوک سامان اخلي که واده اخلي فرنیچر جوړوي. نه هغوی لاول دا سوچ کوي چې مونږ د شوې لرګي چې راته استعمال شي نو هغه مضبوط وي، بیا هم نه خرابېده، د څونه وخت نه بدایي. ځکه چې مونږ واړه رالوی شو دغه شوې دغه دي او دغه دي. زمونږ بچپن هم په دې محله کې شوی دی او دلته کې دا شوې د هغې وخت نه ولاړې دي او دقسې وچې دي او تر اوسه پورې پرتې دي. نو حکومت ته دغه خواست کوو چې تاسو کوشش وکړئ چې دغه شوې دا ټولې ووښئ او خرڅ یې کړئ. یو خو به ګوره یو نه یو نیم محکمه خو پېښه شي که نه، پیسې به هغې له ورکړې چې په 2000 روپۍ پټ خرڅېږي یا په 1800 یا په 1400، نو د دې نه به څونه پیسې جوړېږي. دغه هڅه هم کړې ده. چا سره پکې خبرې کوو راځئ کو د خدای دپاره را سره چا خبره وکړه نو دغه زموږ کوشش دی. راځئ چې میله وکړو د هغې خلکو سره چې هغوی د دې باره کې څه وایي. ترکاڼي کې که نه؟ او جي کوو، خپل ماشین هم دی. دغه لرګي هلته کې اره کوئ؟ او جي دا شوه پکې به څو پټ خرڅېږي؟ یاره جي چې داسې شوي نو تقریبا 1600-1700 روپۍ پټ باندې خرڅېږي که نه. نو چې دا شوې د دې ځای نه وویلی شي نو د چا خو به ښه راشي که نه؟ بلکل جي هر څه باندې به ښه راځي. ولې نه؟ چې حکومت یې خرڅېږي خزانې ته به پیسې هم راشي که؟ ولې نه جي؟ زی به نوم دې څه دی؟ محمد انس. کم ځای کې سبق وایي؟ زه پېښور کې سبق وایم جي. کم ایئر کې؟ زه ما 3rd year start دی جي. تو انس هم خو د شو د باره کې دا ویډیو را جوړه کړې ده، نو ستا د شو باره کې څه خیال دی؟ زما خو د شو باره کې دا خیال دی چې دا شوې چې کوم دی دی باندې څه پاڼې ماڼې هم نشته او د بعضو کورونو ته خطر هم ده، لکه اوس دا یوه شوه ده نو دې کور دغه کچا کور دی او جي او جي او صحیح ده. ډېره مننه ستا د خبر. عبدالباسط جی. عبدالباسط دلته کې ژوند کې؟ او جی بس پیدایش هم دلته شوی دی او ډېر وخت هم شو جي. عمر به دې څو دی؟ بس داسې 20-21 سال وي جي. لکه چې په خبره پوه شوې نو دا شوې ولاړې دي دلته؟ زه خو چې پیدا شوی یم نو بس دا شوې ولاړې دي او دغسې شوي دي او دغه دي. او جي ته خو لا ته یې زه ښیم چې ستا پلار هم پیدا شوي کیدای شي چې دا د هغې وخت شوي. او باسطه ده چې حکومت دونه دغه لګولي که نه ټیکسونه په خلکو لګوي او هر څه کوي نو په دې نیرونو باندې او دغسې په پاټلۍ باندې د دنیا شوې ولاړې دي چې دا ووښي او خرڅېږي نو ښه به نه؟ زه خو یم چې دا شوي ووالې شي او لکه شنې شوي دغه شي لکه چې پاڼې یا نیسي یا ټانګوان مانګوان را نیسي نو هغې کې به مونږ ته ډېره فایده او د دې شو لکه دې کور ته ډېر نقصان دی، دې کور ته شو دا نور کورونه شو کچه کچه کورونه دي، غریبانان دي که نه. دا چې په دوی ور پرېوځي نو ډېر زیات نقصان به وي او ډېرې خطرناکې دي دا شوې که نه. نو مونږ دغه ویل غواړو لکه دغه شوې نورې پاڼې نورې نه نیسي خو دغسې وچې ولاړې د انګلیش د پیرمونو هر سین یې راته جوړ کړی دی. که د شپې چې سپي غاپي او دغلته سپوږمۍ د شوې د پاسې نو سړي ته بلکل د انګلیش فلم په شان پړ ښکاري. بلکل بس دا شوې ډېرې زیاتې دي په دې سټیشن دا کې لکه دا ایریا ده صرف لګه او دا دلته ډېرې زیاتې دي نو په دې نور ځایونو کې به هم ډېرې زیاتې که نه. نو چې دا شنې دا وچې لرې شي او شنې مونږ ته دغه شي نو مونږ به د حکومت ډېر احسانات دغه کړو. بلکل ډېره مننه باسطه. مینهوالو تاسو ولیدل چې دغه شانتې دا شوي چې دي دا د دې نه هېڅ هم نه کېږي، نه سوری کوي او نه دغه کوي، هسې ولاړې دي بارانونه ختمې کړئ. بس دغه زموږ یو وړه غونته کې هڅه وه چې تاسو ته هم په ګوته کړئ. باقي ستاسو د حکومت خوښه ده چې د دې شو نه هېڅ هم نه جوړېږي. او بل د ستاسو د سونامي بلي انټري چې کوم یو دغه و چې هغه شانتې شنې شنې ونې شنه شنه بوټي ولګي نو دغه زموږ هم خوښه ده، خو چې دا وچې شوي لرې شي ځکه چې کورونو ته دې هم خطره ده او بل د اسیس قیمتي دي نو پیسې به دې هم خزانې ته راشي. دغه هڅه وه. ډېره مننه. د الله په امان.